لوی درستيز وایي افغانستان به ډېر ژر پوهه او منظمه اردو جوړه کړي. چین وایي له افغانستان سره به په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړو. عباس ستانکزي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د افغانستان پر وضعیت کتلي دي. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم د دې ساعت مهم او عاجلو خبرونو ته. لوی درستيز وایي افغانستان به ډېر ژر او منظمه اردو جوړه کړي. د افغانستان د اسلامي امارت د پوځ لوی درستيز قاري فصیح الدین نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د پوځ د جوړېدو لپاره سلا مشورې روانې دي او ډېر ژر به یوه منظمه اردو او ځواک جوړ شي. د فصیح الدین په وینا د دې پوځ ځواکونه باید داسې وروزل شي چې وکولی شي د افغانستان ساتنه په بشپړه توګه وکړي. چین وایي د افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کوي. چارواکي وایي کابل کې د چین سفیر د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متکي سره کتلي دي. په یاده لیدنه کې د چین سفیر د نوي حکومت جوړېدو مبارکي ویلې او د چین له لوري افغانستان سره د بېلابېلو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. بل خوا د افکار کې عباس ستانکزي د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د افغانستان د وضعیت په تړاو کتلي دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیورا لیوینس سره کتلي دي. لیدنه کې د افغانستان پر وروستي وضعیت، جنیوا کنفرانس، بشري مرستو او دغه راز افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو امنیت خوندیتوب په اړه خبرې شوې دي. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم او لنډ خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. له ملتیا مو مننه.